شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو ته د ګرمۍ نه د ځان ساتلو په اړه یو څو سپارښتنې وکړم. تل چې دی اوس چې دی ګرمي ده په ټوله نړۍ کې، نو په دې اساس باندې تل چې دی که تاسې تږي کیږئ که نه تږي کیږئ اوبه وڅښئ. د 2 لیټرو نه باید کمې نه وي په ورځ کې. دوهم چې دی د 11 بجو نه نیولې تر 4 بجو د ورځې پورې په دې کې چې اړتیا نه وي بهر مه وځئ. روښانه سپک کالي اغوندئ، یعنې سپین کالي، دا د ګرمۍ په موسم کې ډېر زیات ښه دي. د دې څخه ګټه پورته کوئ. د لمر د وړانګو څخه مستقیما ځان ساتئ. یو د خولۍ نه ګټه پورته کوئ، یعنې خولۍ په سر وئ، او یا چې دی د چترۍ په سر باندې نیسئ. په سیورن ځایونو کې کښېنئ. که څوک ایرکنډیشن لري یا پکه د برقي پکه لري، دا خو ډېره ښه که چېرته دا نه وي، چون زموږ او ستاسې په کلو بانډو کې د دې شونتیا کمه ده، نو دیرې شته دی، سیورن ځایونه شته دی، په هغه کې چې دی کښېنئ. فزیکي کارونه چې کوم دي سحر وختي او همدارنګه ماښام ته چې دی وځنډوئ. یعنې د ورځې په اوږدو کې فزیکي کارونه مه کوئ، ځکه چې دا ګرمي چې کومه ده دا د انسان د مرګ سبب هم کېدلی شي. کوچنیان، ناروغان او زاړه خلک چې کوم دی د دې ګرمۍ څخه چې دی وساتئ، په هغې ډېر پام وکړئ. د هغه میوه‌جاتو څخه ګټه پورته کوي کوم چې ډېرې اوبه لري، لکه د بېلګې په ډول هندوانه، خټکی، بادرنګ او داسې نور. که چېرته یو ناروغ ته سردردي، سرګرځېدل، زړه بدوالی، کانګې، همدارنګه ډېر خوله شو، ډېر ګرم شو، تبی وه، ټول بدن یې چې دی درد کاو، سپین وتښتېده، ډېر کمزوری شو، ګډې وډې یې شروع کړې او بېهوشه شو، دا د جل د وهلو نښې نښانې دي، یا هیډ سټروک ورته ویلی کېږي په طبابت کې. نو داسې ناروغان په سملاسي ډول یې جامې لمدې کړئ، په یو سیورن ځای کې واچوئ، یخ پې کېږدئ که دې شونتیا وه، او په سملاسي ډول یې یو روغتیایي مرکز ته چې دی ورسوئ. ځکه د جل ناروغان ډېری داسې وي چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې اساس باندې د داسې ناروغانو سره باید ډېر زیات احتیاط وشي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا په